بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د رحمان بابا کلام او تهغه وضاحت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. راځي چې وورو تم مکړه په دنیا کې د نشاط، بیا به نمومي نشاط په دا بساط. نشاط وی خوشحاله تا مزو تا او بساط وی زمکی فرش تا. دلته مطلب دنیا دی. عبدالرحمن بابا وی چې په دنیا کې د خوشحاله پته مې موسا، په دنیا کې خوشحالیانی نشتا. لکه راغلی بیا بحثی ځینې درومي، دا جهان د رهروانو د رباط. رهرو وی پلاره تیریدونکي ته مسافر تا، او رباط وی سرای مسافرخانه تا. عبدالرحمن بابا وی لکه څنګه چې مسافر په لار روان وي او شپه پې راشي، نو شپې د پاره په سرای کې لږ ټیم د پاره ایثار شي، شپه وکړي او بیا ځي خپل اصلي منزل ته روان شي. نو دغسې ټول انسانان په دې دنیا کې لږ ټیم د پاره راغلي دي او بیا به د دې دنیا نه ځي خپل اصلي منزل ته، یعنې آخرت اړخ ته به روان شي. تر هر ګام لاندې کوې دی د دې دهر، ایښې بویه هر قدم په احتیاط. دهر وی دنیا ته. عبدالرحمن بابا فرمایي چې د دنیا کې ځای په ځای مصیبتونه دي او تکلیفونه دي. دې دپاره ته چې کم کار هم کې، نو ښه احتیاط سره، ښه سوچ سره او فکر سره کوه چې د مصیبتونو او تکلیفونو نه بچ شي. ودانا وته په دا جهان ښکارېږي، هم جنت و هم دوزخ و هم صراط. عبدالرحمن بابا وی په دنیا کې چې کم هوښیار خلک دي، هغې ته هم د دې ځای نه د جنت او د دوزخ اندازه کیږي، ورته ښکاري. مطلب هغه په هر یو کار پوه دی چې کم کار به ما جنت ته بوزي او کم کار به ما دوزخ ته بوزي. لکم ذات بی دیانتا بی نمازا، تم مکړه د نیکه د یو کیرات. عبدالرحمن بابا وی چې کم خلک کم اصل دي، په امانت کې خیانت کوي، منځو دس نه کوي، د داسې خلکو نه د یو ذرې نیکۍ تمه مو نه کړي. کیرات یو پیمانه ده، یو وزن دی چې په هغې باندې د سونې د اصلي او د دیسي پته لګي. غم د ترکو تر رحمان هسې چاپیر شه، لکه وسکڼي جامه په چاخیات. عبدالرحمن بابا وی چې د خپلو غم داسې رانه چاپیر دی او د زړه راله ریچه ریچه کړی دی، لکه څنګه چې درزي جامې جوړوي او د هغې نه مخکې یې ریچه ریچه کي. خیاط وی درزي ته، او سکڼل وی کلاولو ته، شلولو ته، غوسولو ته. ملګرو دا د رحمان بابا کلام او د هغې معنی او مطلب تاسو سره مو شیر کو. اجازت غواړم د الله په امان.